تاسو به ډیر باډي بلډران لیدلی وي. کېدای شي تاسو پوه نشئ چې په دې نړۍ کې غټ باډي بلډران څوک دي. ځینې خلک د خپل بدن جوړولو لپاره ډیر زحمت او خواري کوي، خو بعضې وخت خپل ځان ته هم زیان رسوي. تاسو شاید له دې مخکې ډیر باډي بلډران لیدلی وي، خو په دې ویډیو کې به زه تاسو سره د نړۍ د مشهور باډي بلډران در وپېژنم. خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، زموږ چینل لر سره سبسکرایب کړئ، ځکه ستاسو لپاره فری خو زما سره ډیره مرسته کولی شي. لیټس بګین. نمبر 1 پاول ډیلیټ. پاول ډیلیټ یو کینیډایي پروفیشنل باډي بلډر ده چې په 1993 کال یې د بدن جوړول یعنی باډي بلډینګ شروع کړ. قد یې 6 فوټ او 6 انچه او شاوخوا یې 30 کیلوګرامه وزن یې درلود. د ده د بدن رګونه دومره واضح معلومیږي چې یو رګ یې هم شمیرل کیږي. په تاریخ کې د پاول ډیلیټ په څیر ډیر لږ باډي بلډران شتون لري. نمبر 2 مورګن ایسټ. مورګن ایسټ فرانسوي باډي بلډر 6 فوټه او 3 انچه قد لري او 140 کیلوګرامه وزن لري. مورګان نن ورځ په نړۍ کې لوی باډي بلډر شمیرل کیږي. کله چې د عامو خلکو په منځ کې ګرځي، ټول خلک ورته حیران وي. د هغه مټه یعنی بایسپ 25 انچه پراخه ده. نمبر 3 ریچ پیانا. ریچ پیانا یو جنجالي امریکایي باډي بلډر او بزنسمن و. هغه د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ د مسټر کالیفورنیا او ډیر نور میډالونه ګټلي وو. د ډیر مالدار او یو لوی بدن یې درلود. هغه به خپله ویل زه د سټروایډونو درمل یا مواد کاروم کوم چې د انسان بدن ته غټوالی ورکوي. او د 2018 کال د اګست په 25 نیټه هغه په خپل باتروم کې وموندل شو چې مړ و او څېړنو دا ثابته کړه چې هغه ډیر سټروایډ مواد کارولي وو. نمبر 4 کیګرین. کیګرین 15 فوټه او 6 انچه لوړ قد لره او تقریبا 130 کیلو وزن یې درلود. د پروفیشنل باډي بلډرانو ترڅنګ د باډي بلډرانو روزونکی، هنرمند یا آرټیست او اکټر هم و. ترڅو خپل بدن همداسې وساتي. نمبر 7 سجاد. سجاد د ایران 40 کلن پاور لیفټر ده او تقریبا 150 کیلوګرامه وزن لري. د هغه مټې او سینې دومره لوی دي چې حتی غاړه یې نه معلومیږي. د ډیر لوی بدن لرلو له کبله په موټر یا څوکۍ کېناستلو کې ډیر مشکل سره مخ کیږي. نمبر 8 تیری هالینډز. تیری هالینډز د انګلند د سټرونګسټ مین په نوم هم پیژندل کیږي. تیری هالینډ تقریبا 19 منټه او 40 ثانیې د بس په کش کولو کې نړیوال ریکارډ لري. د ده وزن تقریبا 155 کیلوګرامه او 200 سانتي متره قد لري او په واقعیت کې د ده بدن د ستایلو وړ ده. نمبر 8 هیلمټ سټریبل. هیلمټ سټریبل په نړۍ کې د کټ بدن ډیر مینوال لري. هغه د عضلاتو او اندامونو کټ دومره زیات دی چې څوک یې وګوري هغوی حیرانیږي. هغه زیات وخت جیم او ورزش ته ورکوي. نمبر 9 فیل هیل. فیل هیل یو پروفیشنل باډي بلډر ده او هم ریسلینګ کوي یعنی ریسلر ده. هغه 4 ځله د اولمپیک ټایټل ګټلی او په 2012 کال یې د غوره باډي بلډر جایزه هم ترلاسه کړې ده. د په 2002 کال کې د بدن جوړول شروع کړي. هغه ډیر په چټکۍ سره خپل بدن جوړ کړ. نمبر 10 هونګ چول. هونګ چول د جنوبي کوریا هیواد اوسیدونکی و. هونګ چول ډیر کمزوری بدن او ډیرې کمزوري پښې درلودې. خو بیا هم هونګ چول له ځان سره پریکړه او ډیسیژن وکړ چې خپل بدن باید لوی او غټ کړي. خو اوس مهال هونګ چول د جنوبي کوریا یو مشهور باډي بلډر ده او اوس مهال هونګ چول د جنوبي کوریا یو مشهور شخصیت هم ګڼل کیږي. This video